یوه کس مجرم ته د څیرې ورتوالي له امله 18 کاله بند تیر کړ. د امریکا د کینساس ایالت یو اوسیدونکي چې څیرې یوه مجرم ته ورته وه 18 کاله بند تیر کړ. یاد کس چې ریچارډ انتوني جانز نومیږي 18 کاله مخکې د بل مجرم په تور کې چې غلا یې کړې وه نیول شوی و، خو د 18 کاله بند وروسته خوشي شو. پولیس وایي دا چې د ده څیره اصلي مجرم ته زیاته ورته وه نو ځکه یې دی نیولی و، خو اوس د اصلي مجرم د نیولو وروسته نوموړی آزاد شو. ښاغلي ریچارډ په 2015 کال کې د هغو څیړونکو په همکارۍ چې د بېګناه نیول شویو کسانو سره مرسته کوي د همکارۍ غوښتنه وکړه. د څیړونکو ته ویلي وو ما چې کله د ریکي تصویر ولید ټکان مې وخوړ چې څیره زیاته ماته ورته وه، خو زه اصلي مجرم نه یم. له ډیرو څیړنو وروسته په ډاګه شو چې نوموړی اصلي مجرم نه دی، خو دا وخت د 18 کاله بند تیر کړی و. ښاغلی ریچارډ په 1999 کال کې یوازې د عیني شهیدانو په ګواهیو بندي شوی و. څارنوالانو د جرم د ثابتولو لپاره کوم ثبوت نه درلود.